مسافر باندې قربانی نه د واجب او دغه مسافر نه چې سعودي او دوبۍ کې اخوال ته په کلونو اوسېږي مسافر دی ته وایي چې 77 کیلومتر په فاصله دی په سفر کې او کمزې کې پاتې کېږي اول ته د 15 ورځو نه کم اراده وي شرعي سفر چې کم نه ها نو چې دا شرایط پکې او بل چې مالداري نو په دغه قرباني واجبي قرباني چې دا علما وایي چې کم سړی عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او آزاد وي او موقیم وي پکور کلی لکه مسافر نه ښه چې عاقل وي عقل پکې لیونه نه بالغ وي ښه نابالغ نه مسلمان وي او دې موقیم وي مسافر نه ښه په غریب سړی باندې قرباني واجب نه ده ښه په غریب سړی قرباني واجب نه ده مالدار په شریعت کې چاته وایي 52 تولی سپین زر د زرګر نه معلومات کوي د دې ریټ خيږي او کوزيږي 52 تولی سپین زر د دې قیمت چې د چا سره وي یی د دې دکان وي یا د ضرورت نه زائد سيزونه او هغه دې ترسيږي یی دویم زید یی کندر منډر دی دا ضرورت نه علاوه چې د ضرورت نه سيزونه نه علاوه وي او هغه دې ترسيږي نو په دې سړی باندې قرباني واجب ده نو 52 تولی سپین زر د قیمت معلومات کوي کله ریټ خيږي او کله کوزيږي او اکثر مونږ سورځ مخ کې معلومات کړي او د پاسه 6 لک روپۍ راتللي او به هر صورت تاسو ځان له معلومات کوي د وخت مناسب چې د قرباني ورځ نږدې شي هغه ورځو کې معلومات د زرګر نه وکړه خو په دې باندې کال تیرېدل شرط نه دی ګورې ښه چې کال به په دې تیریږي هلته به قرباني کوي په زکات کې په دې مال کال تیرېدل شرط دی او په قربانۍ کې په دې باندې کال تیرېدل چې دی هغه شرط نه دی سبا اختر دی نن ستا لاس لدا پیسې رالی سبا کېدو ستا لاس ته راغلی وي په تا قرباني واجب دی ګورې ښه چې ستا د ضرورت نه د کور د حوائج نه کم زائد سامان وي د هغې قیمت دې ته رسیږي پتا باندې قرباني واجبه ده او چې دا نه وي نو پتا باندې قرباني واجبه نه ده ښه په غریب سړي باندې قرباني نشته دی بعضې کسان وي غریبانان وي او هغه پیسې قرضی او قرباني پې کوي ښه نو چې پتا واجب نه ده ولې پیسې قرضی او قرباني پې کوي ښه دغه پیسې د بچو نفقه ده در باندې د بچو رزق دی در باندې په دغه پیسو بچو له اختر له کپړې والا دغه د دین ډیر ضروری دی چې واجب در باندې نه نو ته بیا ګناهګار نه او